السلام علیکم دوستانو. د زیمبابوې وروسته د افغانستان راتلونکي سیالۍ کله او د چا سره دي؟ د بشپړه معلوماتو لپاره ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیل د آیرلینډ خلاف د 3 ورځنیو او زیمبابوې خلاف د 2 ټیسټ او 3 شل ورځې سیالیو سره پیل شو. افغانستان د آیرلینډ خلاف د 3 ورځنیو لوبو لړۍ 3-0 وګټله. له زیمبابوې سره د 2 ټیسټ سیالیو لړۍ یو مساوي شوه، خو شل ورځې لړۍ بیا افغانستان 3-0 وګټله. اوس په افغانستان 2020م کال کې نور چيري سفرونه کوي او له چا سره سیالۍ لري. که څه هم تر اوسه افغان کرکټ بورډ د راتلونکو سیالیو خبر نه دی ورکړی، خو د کرکټ نړیوال شورا 15 کلن پروګرام FTP کې د افغانستان سیالۍ په لاندې ډول ترتیب شوي دي. لومړی روانه مارچ میاشت کې د هندوستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ ترتیب شوي وي، خو د نامعلومه دلایلو له امله وځنډول شوې. په دغه نیټه افغانستان د زیمبابوې او هند د انګلستان خلاف سیالۍ ترسره کړې. دویم افغانستان به روان کال سریلانکا ته په جولای او اګست میاشت کې سفر وکړي. د سریلانکا په کوربتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ 3 ورځنۍ او 3 شل ورځې سیالۍ ترسره شي. دغه سیالیو ته تقریبا 4 میاشتې پاته دي. دریم افغانستان به روان کال په سپټمبر میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې د پاکستان لوبډلې کوربتوب وکړي، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. دغه لوبو ته تقریبا 15 میاشتې وخت پاته دی. څلورم روان کال اکتوبر میاشت کې به آیرلینډي لوبډله د افغانستان میلمنه وي. په دغه سفر کې به 3 شل ورځې سیالۍ ترسره شي. دغه لوبو ته تقریبا 9 میاشتې وخت پاته دی. پنځم د روان کال په اکتوبر او نومبر میاشتو کې به شل ورځې نړیوال جام د هندوستان په کوربتوب ترسره کیږي، چې افغانستان ورته له وړاندې پرته له کوالیفای راونډه لار پیدا کړې ده. دغه جام ته هم تقریبا 9 میاشتې وخت پاته دی. شپږم له نړیوال جام وروسته به افغان لوبډله په نومبر او ډسمبر میاشتو کې زیمبابوې ته سفر وکړي. هلته به یوه ټیسټ، 2 شل ورځې او 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالیو ته تقریبا 8 میاشتې وخت پاته دی. اووم د روان 2020م کال په اخري ډسمبر میاشت کې به افغانستان د 3 شل ورځې او 3 ورځنۍ سیالیو کې د نیدرلینډ لوبډلې کوربتوب وکړي. دغه لوبو ته هم 9 میاشتې وخت پاته دی. یادونه افغانستان روان کال کې له استرالیا سره هم ټیسټ لوبه لري، خو دقیق ځای او نیټه نه ده معلومه. دویمه یادونه دغه د افغان لوبډلې هغه مهالویش دی چې د کرکټ نړیوالې شورا په 15 کلن پروګرام کې ځای په ځای شوي وي. کیدای سي روان کال کې د افغانستان کرکټ بورډ په هڅو شخصي سیریزونه هم برابر سي، یا هم اعلان شوي مهالویشونو کې د کرونا وایرس له امله نوي بدلونونه راسي. هغه بیا بیله خبره ده. دا د افغان لوبډلې د راتلونکو لوبو په اړه معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.